د رمضان لپاره توښه درسره واخله. د شپې پر لمانځه دې ځان عادت کړه. ځان اوزګار کړه. د انټرنیټ وخت کم کړه. د وخت له ضایع کوونکو څخه لرې سه. پر نفلي عباداتو ځان عادت کړه. له خپل رب نه دې د روژې ته رسیدو دعا وغواړه. یوه واضحه تګلاره وټاکه. پر نفلي روژو ځان عادت کړه. قرآن کریم حفظ کړه او یا یې تلاوت کړه. پر صدقاتو ځان عادت کړه. د قرآن کریم تلاوت ډیر کړه. خوراک کم کړه. مسجد کې ناسته زیاته کړه. د روژې احتیاجات له مخکې پوره کړه. قضایي روژې له رمضان مخکې ادا کړه. ماشومان دې پر نیکۍ کولو عادت کړه. زړه دې الله ته فارغ کړه. د الله ذکر ډیر کړه. پر نوافلو پابند سه. خوب دې کم کړه. کور او کورنۍ دې تیار کړه. که سګریټ څکوې ځان ترې خلاص کړه. د روژې احکام زده کړه. شبګیر مه کوه. دعا کول ډیر کړه. ځان دې سم کړه. نیت دې پاک کړه. کارونه دې منظم کړه. توبه وباسه او نورو ته یې هم ووایه.